طالبانو خط ماتې وکړه، دوی د دې لپاره چې پکتیا ولسونه له ځان سره ملګري کړي او دا هم د ایسای لوبه وه چې دلته د قوم خبره او داسې د شمالي او جنوبي خبره او هغه پخوانۍ د څقوي او دې کیسې سره پورته کړي. حقانیانو ته یې حقانیان یې طالبانو ورګډ کړل او بیا یې په دې منځ کې دوی ته د ډول اجازه هم ورکړل چې تاسې د شمالي په خط کې ډول ووهئ. دا کیسې خو د هغه وخت کیسې دي، بعضې خلکو ته کېدای شي معلوم وي، بعضې ته نه معلوم وي. هدف مې دا شی دی چې دوی په هغه وخت کې هم د طالبانو د اصلي بدنې برخه نه ول. اوس هم چې دوی ولې طالبانو پاکستان را پیدا کړل حقانیان، دوی دې لپاره را پیدا کړل. نوبت درکوه دا وروستۍ خبره وکړم. دا وروستۍ خبره کوي. دا وروستۍ خبره وکړم. وخت دا نیټ کې مې مشکله ده، مهرباني. او دا وروستۍ خبره وکړم. دوی د دې لپاره په هغه کې را پیدا کړی سول، حقانیان د دې لپاره را پیدا کړی سول چې دوی چې کله پاکستان چې کله په نړیوالو باندې حملې کولې، په سفارتونو باندې او په نړیوال میشنز باندې، هغه کار یې د کوټې او له پېښوره نه سوی کوی. نو د دې لپاره دوی ضرورت درلود چې قبایلو کې یو څوک را پیدا کړي، هلته سټیشن کې چې بیا دوی نړیوالو ته ووایي چې قبایل خو موږ له واکه وتلي دي، موږ هلته په حقاني شبکې باندې کنټرول نه لرو، دا یوه بله شبکه ده، دا هیبت الله نه ده او دا په هغه وخت کې د کوټې شورا و هغه نه ده. نو په دې خاطر حقانیان یو موقتي ضرورت په اساس باندې په هغه وخت کې را پیدا کړل. مننه. ډېره مننه قرار صاحب. مهرباني مبین خان، خیر راغلی. اول خو ټول سلامونه علام عزتمن لره. قرار صاحب محترم، تا مخکې چې کومې خبرې وکړلې، یعنې هر څه د په پاکستان پورې ورونښلول، یعنې دا پاکستان دومره زورور ملک ده، بیا طالبان د امریکا خلک دي او دغه ټولې کیسې، یعنې بیا اوس کې د حقانیانو په اړه باندې، یعنې د خلیفه صاحب یا جلال الدین حقانی کورنۍ، دا خو هغه نیویارک ټایم مخکې هم دا راپورونه خپرول چې حقانیان له طالبانو بیل دي او حقانیان دا، مګر هم کوم هغې نتیجه ترلاسه نه سوله. بالاخره 20 کاله وروسته سو انقلاب راغی، کابل سقوط که طالبان واک ته ورسېدل، نو دغه بیا د حقانیانو دا خبره ګنګوسه لږه غلې شوله چې د حقاني ډله، نو هغوی په خپل هم څو ځله دا رد کړي دي او حالات هم دلته چې موږ ګورو، یعنې په دې ټولو وزیرانو کې خلیفه صاحب غوندې چې څومره هغه د مشر احترام کوي، اطاعت ورته کوي او تاسو یې بار بار خبرې مو اورېدلي، نو بیا دغه اختلاف په کوم ځای کې ده؟ دا د یوه موضوع. او تاسو چې د پاکستان په اړه باندې، پاکستان یقینا هم د نړیوال فشارونو لاندې ده، هغه هېڅ کله نسي کولی چې د IMF له قرض نه یا د هغوی له مشکلاتو نه یا د عمران خان ته وویل چې دا د فوز، او بلکل عمران خان چې کوم وخت کې قدرت ته ورسېده، هغه د فوز کومک ورسره، مرسته ورسره، بالاخره وروسته فوز کې ټکر راغی، دغه عاصم منیر د فوز مشرۍ ته انتخاب و، دا یې ونه که فایز حمید یې راوسته. بیا چې فایز حمید کله واک ته ورسېده، بیا دوی په حتی د قطر په مذاکراتي ټیم کې د مداخلو خبرې کېدلې چې د پاکستان لاس ده یا فایز حمید ده، یا بیا پس د کابل له سقوطه د کابینه لا نه وه جوړه شوې، فایز حمید راغی و. دا ټولې هغه خبرې وې چې لکه اوس په طالبانو کې موږ خپله چې هغه واقعیت خبرې داسې درس نه وینو. البته د نجونو د تعلیم په رابطه باندې کېدای شي ځینې خلک نرمښت وښیي، ځینې خلک جدیت وښیي، دغه موضوع به وي. نور په عموم کې دا شی موږ لیدلی نه ده. نو تاسو څنګه دا تحلیل کوئ؟ ما خو دا خبره وکړه، ما خو دا خبره وکړه، ګور ما همدا خبره وکړله چې امریکا هڅه کوي او دا خبره مې وکړه چې دا هڅه ډېر ځای زما په نظر نه نیسي، ځکه اول د طالبانو پیژندل ډېر مهم کار ده او موږ یې سم نه پیژنو. طالبان چې ISI کنټرولوي، هغه مرکزي نه کنټرولوي، داسې نه کنټرولوي چې یو 3 مشران یا 5 مشران یې په کنټرول کې دي او د هغو په وسیله یې کنټرولوي. تاسو باور خدای وکړئ په ولسوالۍ کې د ISI خلک دي، په ولایت کې، په حلقه کې، په ډلګۍ کې د ISI خلک دي، یعنې حتی د طالبانو په منځ کې چې د ISI مخالف سړی د ولسوالۍ په کچه پیدا کېږي، هغه ټکول کېږي. موږ زه د اندړو درته وایم، د مولوي نورالله مومن په نامه باندې د اندړو طالب و، په هغه وخت کې غاړه وړه، ډېر ښه سړی و، یعنې ښه د اخلاقو له لحاظه ډېر ښه سړی و. موږ خپله ورسره هغه ساتله، د به هر وخت هغه خلک چې په دولت کې کار کوو، په مؤسساتو کې کار کوو، ټول به یې ورغوښتل، خبرې به یې ورسره کوله. د مکتبونو په مسله پاکستان ته ولاړ، د کوټې شورا ته ولاړ او پېښور ته ولاړ او خلاصه زارۍ یې وکړې طالبانو ته مکتبونو د غزني د مکتبونو د راخلاصېدلو لپاره. په دغه سړي پسې د ISI پل راغی، راپور یې پسې راغی، له امریکایانو سره انټلیجنس شریک کړل، په 2 هفتې کې د ټوله ډله وجارو کړه.
او د موږ دغه د اندړو پاڅون چې را شروع شو د اصلا اساس په دغه شی باندې و دغه پاتې طالبان فرض مثال که فرض کړو خبرو منو چې طالبان د پاکستان خلک دي یا ټول نظام بیا د طالبانو د حکومت ګټې پاکستان ته څه شی دي فکر نه کوي چې د پاکستان د جمهوریت له وخت نه په طالبانو کې ګټې کمې دي فرض مثال د جمهوریت په وخت کې په افغانستان کې د جګړې په نامه باندې د یوازې د پرویز مشرف حکومت 6 ډالر امتیاز واخیسته بیا همداسې د ډیورن لاین د هغه غیر رسمي سرحد او په دې د کندهار دپاره 800 میلیونه یا 1 ارب ډالر دا واخیستل سو بیا همدغسې په دې قطارونو کې چې راتلل فکر نه کوي چې پاکستان په اقتصادي لحاظ تر اوس نه هغه وخت ډېر بهتره ځکه و چې ډابل ګیم هم هغه کوه خپل اقتصاد هم ساتلی دا اوس یعنې طالبانو راتلو سره بار دوی کوشش وکړه چې اړیکې خرابې کړي امتیاز واخلي امریکا په دې جګړه کې بیا دخیله کړي فوځیان هم راغله مانورونه هم سره وکړل دغه ټول هغه څه دي چې یعنې موږ واضحه چې موږ ته ښکاري د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د پاکستانیانو ګټې په 100 کې 90 له لاسه وتلي دي ځکه اوس په 3 کالو کې پاکستان 1 ارب ډالر امتیاز نه وي اخیستی اول ته به هر کال 2 ارب 3 ارب ډالر امتیاز اخیسته نو بیا د پاکستان ګټې په طالبانو کې څه دي او که ته وایې نه چې طالبانو سره داسې خبره کړې وه چې د موږ به ګټې دي تاسو به د موږ اوس طالبانو سره غاړه نه وړي څه رقم دا اوس خلک باید پوه شي زه خو چې ګورم د طالبانو په حاکمیت کې د پاکستان ګټې ډېر تر تهدید لاندې دي یعنې اقتصادي فشارونه پې باندې دي نړیوال د IMF قرضونه دي ګورئ که هغه دی داسې د غرب لخوا فشارونه دي د دې کې زه سره موافق یم چې په مالي لحاظ باندې به د غرب مرستې ورباندې محدودې شوي دي لیکن ټوله ګټه چې دغسې د پیسو ګټه نه ده د پاکستان اصلي اهداف چې هغه څه شو سټریټیک ډیپت په باره کې تاسو مطالعه وکړئ سټریټیک ډیپت دا معنا لري چې افغانستان د دوی عقبي جبهه اوسي د جنګونو په دوران کې سټریټیک ډیپت دا معنا لري چې افغانستان د دوی ته تهدیدونه نه متوجه سټریټیک ډیپت پالیسي ته دوی اهدافو ته دوی رسیدلي په افغانستان کې یوه خبره د ډیورن مسله بله د دوی لپاره جدي مسله وه چې د افغانستان د پاکستان مخالف وګړي بل افغانستان حمایه کېدل هغه خلک چې دي هغه اوس په افغانستان کې ټکول کېږي د ډیورن مسله تقریبا د دوی لخوا حل ده دی دوه په پوله باندې تاسې که ګوګل ارت ته ولاړ سئ دغه پوله زوم کوئ په ټوله پوله باندې دوی په زرګونو کیلومتره مخته راغلي دي د افغانستان په دننه کې د افغانستان د تضعیف چاره ده له نړیوالې ټولنې د افغانستان د ایستلو مسله ده په دې کې دوی کامیابه شول افغانستان یې د نړیوالې ټولنې له کتاره ایستلی ده افغانستان یو منزوي هېواد دی څوک یې په رسمیت نه پېژني دا د پاکستان یو هدف یو اساسي هدف د دوی له اوله تر اخره پورې دا شی و په دې کې دوی کامیاب شول د افغانستان مجهزه اردو یې له منځه یوړله په داسې یو حالت کې اچولي چې د اوس له نړیوال انزوا سره موږ په نظامي انزوا کې مې دغه کوم وسلې قرار صاحب د ډیورن مسله که چېرته د امریکا مرسته له پاکستان سره نه وي ته څه فکر کوې چې دغه 2800 کیلومتره سرحد فرضي کرښه بخښنه غواړم دا به مصارف د پاکستان په دغه کمزوري اقتصاد او په دې ملامات اقتصاد دوی پوره کړي د پی ټي ایم وروستي حرکتونه لکه زه خپله د شک په سترګه ځکه ورته ګورم چې یو د باچا خان کورنۍ هغه دعوه د باچا خاني ونه ساتله بل د محمد خان چکزي دواړو دا خاوره پاکستان پورې وتړله نو زه د منظور په اړه باندې احتیاطي قدم ځکه اخلم غندم یم نه ردوم یم نه په والله ملاند یم نه پې ومه یعنې دغه پرېکړه چې په جرګه کې وسوله کمزورې پرېکړه نه وه هغه امیدونه چې افغانانو ورته درلوده چې په دې جرګه کې به وشي زه چې کوم معلومات لرم پاکستان غوښتل چې په لنډ وخت کې له دغه سیمې نه ووځي فوز وباسي یو قسم ته اوس خو دا د اربکي نوم دومره په خلکو بدله کېږي اربکي هغه جوړ کړي لکه مخکې هم دا په قبایلو کې وي دلته ټي ټي پي او هغه سره په خپلو کې سره واوړي نو که دا واوښته منظور پښتون کامیابه سو که فوز کامیابه سو نه که چېرته دغه اول خو دا د راتلونکي 2 میاشتې ډېر مهمې دي په دې کې باید حالات سړی نږدې وڅاري د پی ټي ایم کار چې دی هغه دغه کومه رویه چې انتخاب کړي دا تعجیزي رویه ده دا معنا لري چې یو چا ته د شرایط وړاندې کړي چې هغه یې پوره کول ناعاجزه شي دغه مسلو باندې موږ پوهېږو مثلا دوی یوازې د هغه مسله نه دی پوځ دې وتلو اول خو پوځ نه وځي دا زه په ډاډ درته وایم چې پوځ له دې سیمې نه وځي
دومره خبره دا ده چې دوی د نوې عمراني معاهدې خبره ورسره وکړه چې پاکستان کانسټیټیوشن به نوی کېږي. پاکستان هیڅ وخت دا نه نوی کوي. درېیمه د ویزې د لرې کولو خبره دوی پاکستان ته وکړه. پاکستان هیڅ وخت ویزه نه لرې کوي. څلورم د افغانستان او د سیاسي بندیانو د خوشي کولو خبره یې ورته وکړه. پاکستان هیڅ وخت سیاسي بندیان نه خوشي کوي. پنځم د ګاز موضوع ده. د ګازو موضوع هیڅ وخت نه کوي. او بله خبره دا ده چې پخوا چې اوس که د پاکستان له پاکستانه فوج د برق موضوع د برق موضوع بخښنه غواړم، یعنې دغه نرخ ته پاکستان حکومت زه په ډاډ درته وایم چې نه راکښته کېږي. دا یې بله خبره. اساسي خبره دا ده چې پی ټي ایم کوم کار کوي هغه د پاکستان هغه اجتماعي بحث ته ډېر قوي تاوان رسوي. یعنې او دا ډېر اساسي ده چې اوس پنجابی او پښتون د بې اعتمادي په یو خلا کې سره راسي، دوی یو بل ته مخامخ سي، یو له بل سره په اجتماعي لحاظ باندې په کرکه کې راسي. دغه اجتماعي کرکه لوړول په دغه لیول کې لکه دا اوس روانه ده چې په پنجاب کې پښتنو حملې کېږي او دلته په پنجابیانو باندې حملې کېږي او دغه شفاهي خبرې خو دې حد ته سره رسېدلې دي چې موږ تاسو چې 40 کاله په افغانستان کې جنګ وکړو، الحمدلله تر اوسه پورې پښتون او تاجک دغه رقم په افغانستان کې دننه یو بل ته مخامخ نه دي، یا یو ازبک او بل لکه څنګه چې دوی په هغه کې مخامخ دي. نو په دې کې زم در سره موافق یم چې دوه ډوله اهداف دي جرګو یا د سیاسي فعالیتونو. یو هغه انګریزي کې یو ضمني ورته وایي، په انګریزي کې